وایزه سلام کوم پښتنو ته پټانانو ته او د پاکستان ته ملګرو د جنې او د دې مور چې د ایرلند نه پاکستان ته راغلي وي چکر دپاره ملګرو دوی چې کله چکر دپاره راغلي نو دوی هغه ځایګي ته راغلل په کوم ځای کې چې نن سبا تاسو ګورئ که نه وایي دلته د دهشتګردي علاقه چې هغه بېامنه ده ملګرو نو هغه علاقې ته راغلي وو ملګرو چې لو اردیر ته تللي نو لو اردیر کې ورسره زموږ یو پښتون څه وکړل که نه ویډیو راسره مکمل وګورئ که تاسو هم ځان ته پښتانه وایئ نو لږه دا ویډیو وګورئ ډېر زیاته د کمال ویډیو ده که نه د جینۍ چې ده نو دا خیبر پښتونخوا ته راغلی ده د چکر دپاره خو بیا ورسره په اخره کې څه شوي دي تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ملګرو دا جینۍ چې ده نو دا د ایرلند نه راغله پاکستان ته دی او د دې مور راغلي ایرلند نه پاکستان ته چې کله دوی پاکستان ته راغلي دي څه موده مخکې نو دوی پاکستان ته راغلي د پاکستان نه بیا خیبر پښتونخوا ته را داخل شوي دي زموږ د صوبې ته ملګرو دغه چې دی تل دی نو دوی د یو کس په حجره باندې ورغلي چې کله هلته په حجره باندې ورغلي نو هغه کس چې دی نو هغه وله یو ډېر زیات عزت وله کړی دی او ډېر په ښایسته په بدرون نظر یې ورته کتلي دي د هغه نه پس یې وله یوه کمره ورکړې ده ملګرو وایي تاسو دا کمره ستاسو دپاره ده چې څومره وخت تاسو ایسارېږئ دلته په دې کمره کې تاسو شپه کولی شئ ملګرو او چې سهار کوم ځای ته ځئ که نه ملګرو تاسو ځئ او دا جینۍ چې واپس خپل ملک ته لاړه ایرلند ته لاړه او ډاکومنټ شو کو چې د خیبر پښتونخوا کومه خلک چې دی نو دا دهشتګرد نه دي دا یو ډېر ښه خلک دی مهمان نواز دی ملګرو او میلمه دوست خلک دی او د هغه نه پس چې دی ملګرو وایي لکه خیبر پښتونخوا دا خلک یادوي دا دهشتګرد دی او دا د خلکو سره زیاتی کوي بالکل دا نه دي ملګرو زموږ خیبر پښتونخوا همیشه زنده‌باد او زموږ پښتانه زنده‌باد په عزت کې به ډېر زیات منې ګوره چې وایي په خپله به وچه روټۍ خورو چې میلمه ډېر زیات عزت کوي که نه نو نن یو ځلې بیا پښتنو ثابته کړه که نه چې پښتانه یو غیرتمند خلک دی یو مهمان نواز خلک دی ملګرو نو هغه دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ زه هم ډېر زیات خوشحاله کړم چې د ایرلند جینۍ د ایرلند نه جینۍ راځي او هغه د خیبر پښتونخوا ته راځي زموږ پښتانو له دومره عزت ورکوي که نه چې هغه بیا واپس ځي که نه نو هغه دومره مینه محبت وړي که نه چې واپس بیا پوسټونه کوي وایي چې زموږ د خیبر پښتونخوا پښتانه یادوي چې دا ډېر زیات غیرتمند خلک دی او ډېر زیات مهمان نواز خلک دی نو تاسو هم دا ویډیو د نورو پښتنو سره شیر کړئ یا ډېره ښایسته